سلامونه ونی کې هیلې افغانان ورونو دا عکسونه خو به تاسې نن په رسنیو کې کتلي چې متقي صاحب چې زموږ د افغانستان وزیر خارجه دی نن ترکي ته راغلی دی د افغانستان سفیر سره ناست دی پخواني سفیر سره او درې رنګه ملي بیرغ یې شاته لګېدلی او همداسې د حماسي صاحب یوه قسم دی اوسنی دی که پخوانی دی خو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ یې شاته لګېدلی نو موږ افغانانو ته ډېر یو روحیه راکړه موږ افغانان ډېر یعنې موږ او تاسې ډېر خوشحاله کړو چې متقي صاحب خپل د افغانستان درې رنګه بیرغ شاته لګولی افغانان ورونو اواز یا غږ به بدرګه کوئ همیشه هم غږ بدرګه کړی یو خبره ده افغانان ورونو چې په دې 40-45 کالو بدبختۍ کې واحد شی ما دا ولیدو چې افغانان په اتفاق دی هغه د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی نو تر هغې پورې به خپله مبارزه کوو تر څو پورې چې موږ او تاسې د افغانستان په هر ګوانې د افغانستان دا درې رنګه ملي بیرغ نه یې لګېدلی افغانان ورونو عهد به کوو واده به کوو ځکه که موږ او تاسې له دې نه وروسته شو دلته به همیشه هم داسې کارونه کېږي چې دلته به یو تنظیم راځي او پارټي به راځي دغه طالبان حکومت نن شته سبا کېدی شي نه وي نو بله پارټي به راځي هغه به بیا خپل بیرغ لګوي دا رواج دا سیستم به ختمو صرف زموږ ملي شیونه چې دا به همیشه قایم او دایم وي تر قیامته پورې به د افغانستان په هر ګوانې دا درې رنګه ملي بیرغ وي نو د دې لپاره به موږ خپله مبارزه جاري ساتو تر هغې پورې تر څو پورې چې ملي بیرغ د افغانستان په هر نه لګېدلي او موږ دغه 50-60 یا 80 طالبان ورونو ته ویو په دې کې بعضې ملي بیرغ مني بعضې نه مني هغه دلیلونه پیش کوي کله وایي سپین بیرغ محمدي بیرغ دی وروره دغه ستا پلار نیکه هم د دې درې رنګه بیرغ لاندې وخت تېر کړی نو ستا د 50-60 طالبانو په وجه باندې دغه ټول ولس ته څپېړې مه ورکوئ ټول ولس خفه کوئ دلته ټول 99% د افغانان په دې ملي بیرغ درې رنګه بیرغ راغونډول کېږي او دا د زړه سر دی او د دې نه یو انچ هم نه وروسته کېږي نو موږ به بالکل ستاسې بیرغ د ټولو تنظیمونو بیرغ ته احترام لرو خو زموږ درې رنګه ملي بیرغ چې دی هغه دقه دی او بل د متقي صاحب نه موږ دا دغه کوو د طالبانو ورونو حکومت نه چې په خارج کې زموږ د افغانانو پاسپورټونو مسله ده په داخل د افغانستان خو پرېږده په خارج کې ویزې اخیستې پاسپورټونه په ټریول ډاکومنټ کې ورکوي په ټریول ډاکومنټ باندې بیا ویزې نه ورکوي چې دا وطن ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي نو تاسې مهرباني وکړئ سفارتکارو سره دلته دغه یو غږ هم وکړئ چې زموږ دغه کم افغانان چې په اروپا کې ژوند کوي په زرهاو په تعداد باندې دي ویزې لري مګر پاسپورټونه نه لري او دلته په دې سفارتونو کې پاسپورټونه شته نو مهرباني وکړئ دغه متقي صاحب یا د چارواکو نه طالبانو چارواکو نه موږ په کلکه دا غوښتنه کوو چې دغه وانم کار وکړي چې دغه افغانان دغه ظلمیان چې د وطن سره ډېر غټ کومک کوي غټه اقتصاد دی د افغانستان د دې لپاره هم تاسې یو کار وکړئ چې دغه خلکو له دغه هلکانو له پاسپورټ ورکړي خپل فامیلي خپل مور پلارونه او بچیانو ته لاړ شي په اعلان سپارم زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان درې رنګه ملي بیرغ زنده باد ټول افغانان په اعلان سپارم دا غږ بدرګه کوي او دا ویډیو مخکې شیر کوي انشاءالله په هر ګوانې به دا درې رنګه ملي بیرغ لګېږي افغانانو